السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې روغ جوړ وي. راغلی یم د نوي اپډیټ سره. ډیر ضرور او ډیر مهم خبر ده. خبر دغسې ده چې د افغانستان نظام بدل څه دغه ټوله دنیا ته معلومات ده، خو په دغه وروستیو 2 ورځو کې د افغانستان په اکثره ویب سایټونو کې د افغانستان بیرغ هم بدل شوی ده، چې د تور سور شین بیرغ څخه سپین اسلامي بیرغ ته اوښتی ده. نو راځئ چې دې په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړم چې څنګه دا بیرغ اوښتی ده او څنګه دا بیرغ چینج شوی ده او په کومو ویب سایټونو کې چینج شوی ده. زه به اوس تاسو ته په لیست باندې ښیم. له هر څه نه مخکې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او داسې نوي خبرونو لپاره او نوي معلوماتو لپاره، هغه که ټکنالوژي دی او که ټکنیکل که هر څه رقم دي، تاسو ته به ور د مخه میلاویږي. نو راځئ ویډیو شروع کوو او ګورو چې څنګه چل ده. لاړ به سئ بروزر ته. یو بروزر به خلاص کړئ چې هر بروزر وي. لومړی به دلته زه وګورم د کرکټ په اړه باندې. دلته به ولیکئ T10 لیګ راغی. دا به تاسې وګورئ. کله چې دا وکړو ته دا ټولو ویب سایټونو کې د افغانستان بیرغ بدل ده. را به سئ دا ویکیپیډیا ته. نو دې کې د ټولو هیوادونو بیرغونه شته. د هر هیواد خلک چې راغلي دي، د هر هیواد خلک چې په T10 کې لوبیږي، د هغه له نوم سره دغه هیواد بیرغ هم رسم کیږي. راځئ چې وګورو چې په T10 کې د کومو لوبغاړو سره کوم بیرغونه دي. لومړی دا وګورئ، سهیل تنویر پاکستان نه ده، ریاض امرید دا ده، حسن علیم له پاکستان نه ده، سهیل اختر هم له پاکستان نه ده. دغسې ډېر لوبغاړو سره خپل خپل بیرغونه رسم شوي دي. خو راځئ اوس وګورو د افغانستان نه. دا د افغانستان بیرغ له تور سور زرغون څخه اسلامي ته اوښتی ده. ګورئ دوستانو، دا د ټول هر هیواد بیرغونه ورکې دي. نو دغه اپډیټ مې غوښت چې تاسو سره یې شریک کړمه. الله دې وکړي چې تاسو خوښ شوی وي او د دې نوي خبر څخه تاسو خبر شوي یئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.